سلامونه نکي احترامات بریال ټیک یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو هیله لرم چې تاسو به راته روغ جوړ اوسئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته یو داسې طریقه درښایم چې څنګه کولی شو چې یو چاته په وټساپ کې میسج وکړو بغیر د نمبر د اټکولو څخه. یعنې تاسو ته دا اړتیا نشته چې تاسو د هغه شخص نمبر اټ کړئ او هغه بیا په وټساپ کې سرچ کړئ او هغه ته میسج وکړئ. نو ملګرو تاسو ته به زه نن داسې طریقه در وښیم چې په دې طریقه تاسو کولی شئ چې بغیر د نمبر د اټکولو څخه هغه شخص ته په یوه ثانیه کې میسج وکړئ. نو دغه ټوله طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو ته لایک هم درسره ورکړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو را به شئ ګوګل پلی سټور ته. زه ملګرو ګوګل پلی سټور ته راځم. په سرچ کې به ګوګل پلی سټور ورته ولیکم. را به شم په ګوګل پلی سټور سرچ بار کې به ورته ولیکم ډایرکټ وی ای ډبلیو ای دا به ورته ولیکم. کله مو چې دا ورته ولیکل ملګرو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي، ډېر اپلیکیشن به درته ته راشي. نو ملګرو تاسو ته زه په نښه کوم تاسو به دغه اپلیکیشن له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دی ملګرو، تاسو به دغه اپلیکیشن له ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله مو چې ډایرکټ وی ای وداوټ کانټاکټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړو نو دغه به صرف اوپن کړئ. کله مو چې ملګرو دغه اپلیکیشن اوپن کړو نو ملګرو دلته به تاسو ملګرو په لومړۍ خانه کې دلته هغه نمبر ولیکئ. مثلا کوم دلته به کوډ انتخاب کړئ، مثلا چې کوم هیواد تاسو میسج کوئ، کوم هیواد نمبر وي هغه نمبر کوډ به په لومړي سر کې ولیکئ. زه ملګرو افغانستان لیکم. نو ملګرو تاسو به دلته هغه نمبر ورته ولیکئ کوم چاته تاسو میسج کوئ. نو لاندې ځای کې ملګرو لیکلی انټر میسج. مثلا تاسو دلته څه ورته لیکئ چې تاسو میسج ورته وکړئ. ملګرو مثلا زه ورته لیکم how are you. مثلا دا مو ورته ولیکل، داسې یو میسج ورته لیکم. نو ملګرو دا مې چې کله ورته ولیکل دلته ملګرو په دې ځای کې د پنسل علامه درته راځي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ ملګرو چې یو عکس ورته راوخلئ یا ویډیو ورته راوخلئ. نو هر څه چې دلته تاسو ورته لیکئ هغه هم ورته راخیستی شئ. نو مثلا ملګرو زه یو دا عکس ورته راخلم، په اوپن باندې ورته کلیک کوم. نو ملګرو دا هم دلته راسره اډ شو. نو ملګرو اوس به تاسو ملګرو دلته په اوپن چاټ باندې کلیک وکړئ. دلته لاندې درته راځي اوپن چاټ، په دې باندې کلیک وکړئ. سمدستي به دی ته میسج وشي. نو دا ایډز راځي دا به کلوز کړم. نو سمدستي به هغه شخص ته میسج وشي. مثلا ملګرو دغه زه ورته لیکم، مثلا دغه ملګرو هاو آر یو. دا نه ملګرو تاسې کتلی شئ چې دغه میسج درته په ډایرکټ وشو. نو ما یې نمبر هم نه دی اډ کړی، نو دغه شخص ته ډایرکټ میسج وشو. نو ملګرو دغه نننۍ طریقه دا طریقه مو خوښ شوي د ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سبسکرایب کړئ. ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم.